بسم الله الرحمن الرحیم. لس ورځې د مرګ نه مخکې د سټیفن هاکینګ نه په نېشنل جغرافیک چینل کې پوښتنه وشوه چې د بیګ بنګ نه مخکې څه شی و. هاکینګ جواب ورکو چې هیڅ شی نه و او زه ملحد یا ایټیس یم. بیګ بنګ دې ته وایي چې کائنات د نش او عدم په حالت کې د یوې سینګولاریټي یا د یوې کتلې د انفجار یا اکسپلوژن په واسطه منځته راغلي دي. ملحدین وایي چې دا سینګولاریټي د عدم یا هیڅ په واسطه منځته راغلې وه، مګر ساینس د ترموډینامیک د دې قانون په اساس چې عدم یا هیڅ شی یا نتنګ نشي کولی چې یو شی منځته راوړي. د ملحدینو دا خبره د ساینس په واسطه رد کیږي. فکر وکئ چې دوی د حق نه د انکار او پټولو دپاره د هرې غیر ساینسي او بې عقلې خبرې منلو ته په غیر د فکر وهلو نه تیار دي، مګر د زیاتو ساینسي او عقلي دلایلو سره سره د الله تعالی منلو ته تیار نه دي. کله هم چې د الله نوم واخیستل شي نو سمدستي به وایي چې د الله تعالی نه نو مخکې څه شی و. او بله دا چې د بیګ بنګ د انفجار یا چاودنې په باره کې ملحدین وایي چې په دې سینګولاریټي یا کتله کې انفجار په غیر د کومې خارجي مداخلې نه په خپله وشو او د بې عقلې مادې په واسطه دا انفجار دومره دقیق کنټرول شوی و لکه یو پنسل چې په تیره څوکه ودرول شي او د میلیونونو کلونو په تیرېدو سره ونه ولیږي، بلکې د دې نه هم زیات. او که داسې دقیق کنټرول نه و شوی نو بیا به کائنات نه و جوړ شوي. انفجاري مواد د مکمل کنټرول لاندې مخ په وړاندې په غیر د کنټرولر نه روان و. لحظه په لحظه څومره چې انفجاري مواد وړاندې تلل او ساحه لویېده، ډیزاینونه په غیر د ډیزاینر نه، قوانین په غیر د قانوندان نه او نظم په غیر د ناظم نه جوړېدل. د انفجاري موادو د وړاندې تلو په دې سفر کې چې د 14.7 میلیاردو کلونو نه شروع دی او اوس هم جاری دی، د نوموړو بې عقله موادو نه ستوري، سیارې، اسمانونه، ځمکه او حتی د انسان په شان عاقل مخلوق په خپله جوړ شو. بې عقلې مادې په خپله ځان ته انفجار ورکړو، انفجار یا چاودنه په خپله کنټرول شوه، کائنات او طبیعي قوانین په خپله جوړ شو او په خپله کنټرول او چلیږي. قرآن کریم فرمایي ذلک ظن الذین کفروا، دا د کافرانو ګمان او اندازې دي، یعنی د دوی خبرې حقیقت نه لري. غور وکئ، ساینس د ترموډینامیک د قانون په اساس وایي چې هر کار او حادثه که په خپل سر پرېښودل شي انټراپي او ګډوډي منځته راځي، مګر ملحدین د بیګ بنګ په باره کې دا قانون نه مني، ځکه چې د بیګ بنګ نه وروسته خو یو منظم او ډیزاین شوی یونیورس یا کائنات منځته راغلی دي. یا په بل عبارت فرضاً که د بیګ بنګ چاودنه په غیر د کنټرولر نه په خپل سر شوې وه نو د ترموډینامیک د قانون په اساس باید چې په کائناتو کې ګډوډي وه، خو ګورو چې نتیجه سرچپه ده، ځکه چې
کائناتو کې ډیزاین، قوانین او نظم موجود دی، کوم چې ثابتوي چې د بیگ بینګ چاودنه په خپل سر نه ده شوې، بلکې د چا د کنټرول لاندې شوې ده. یعنی ساینس د ملحدینو دا نظر او تیوري ردوي چې ګینې کائنات په خپله جوړ شوي دي او په خپله چلیږي. مګر بیا هم ملحدین د حق نه د تښتېدو دپاره د ساینس او عقل په خلاف په خپل غلط او بې بنیاده نظر او تیوري کلک ولاړ دي او بیا وایي چې دا ساینس دی. اوس په همدې باره کې د قرآن کریم معلومات ګورو. قرآن کریم فرمایي چې کائنات د نش او عدم نه الله تعالی پیدا کړي دي. بدیع السماوات والارض، شپږم سورت 101 آیات. الله تعالی د کائناتو خالق دی چې په غیر د نمونې نه کائنات پیدا کړي دي. هغه کتله یا ماس چې ځمکه او اسمانونه پکې یو ځای نښتي وو چې ساینسدانان ورته سینګولاریټي یا د کائناتو د آغاز نقطه وایي، هغه په خپله نه وه پیدا شوې، بلکې الله تعالی پیدا کړې وه. یعنی په اول کې کائنات یو ځای نښتي وو. اولم یر الذین کفروا، آیا کافران نه پوهیږي ان السماوات والارض چې اسمانونه او ځمکه کانت رتقا یو ځای نښتي وو، ففتقناهما او بیا موږ سره بیل کړل. یعنی په اول کې ټول کائنات د یوې کتلې یا ماس په شکل سره نښتي وو چې ساینسدانان دې حالت ته سینګولاریټي وایي، او بیا دا یو ځای یا نښتي کائنات په خپله نه دي بیل شوي، بلکې الله تعالی سره بیل کړل. الله تعالی بیل کړي چې د کائناتو دې بیلېدلو او جدا کېدلو ته ساینسدانان بیگ بینګ یا لوی انفجار وایي، چې د الله تعالی په واسطه او د الله تعالی د کنټرول لاندې شوی وو، او الله تعالی کائنات جوړ کړل او په دوامداره ډول لویوي یا وسعت ورکوي. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الذاریات 40 نمبر آیات. او کائنات مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړل او بېشکه مونږ د کائناتو پراخونکي یو. دلته که غور وکئ لیدل کیږي چې ساینس د قرآن د آیاتونو تصدیق او تایید کوي، ځکه چې ساینس هم وایي چې په اول کې یوه کتله یا سینګولاریټي موجود وه چې ټول کائنات پکې یو ځای نښتي وو، او بیا د بیگ بینګ یا یو لوی انفجار په واسطه سره بیل شوي دي. چون ساینس صرف د مادي کائناتو سره ډیل کوي، نو د بیگ بینګ نه شاته نشي تللی، ځکه چې ماده، زمان، مکان او انرژي د بیگ بینګ نه وروسته پیدا شوي دي. نو ساینس نه د بیگ بینګ نه شاته او نه د مادي کائناتو نه د باندې کار کوي. نو په دې دلیل ساینس په دې باره کې نه معلومات لري او نه څه ویلی شي چې د بیگ بینګ کتله یا سینګولاریټي څنګه پیدا شوې وه، او بیا په دې کتله کې انفجار یا چاودنه څنګه وشوه، او همدارنګه د خالق یا کریټر په باره کې هم څه نشي ویلی، ځکه چې ساینس صرف د مادې سره ډیل کوي او الله تعالی د دې نه پاک دی. یا په بل عبارت ساینس نه دا ثابتولی شي چې الله شته دی، او نه دا ثابتولی شي چې نعوذ بالله الله نشته دی. نو په دې باره کې چې د بیگ بینګ کتله یا سینګولاریټي څنګه پیدا شوې ده
او انفجار پکې څنګه شوی دی. حقیقي ساينس په دې باره کې بالکل خاموش دی او په دې باره کې چې څومره خبرې دي دا د ساينس خبرې نه دي، بلکې دا فقط د ساينسدانانو شخصي نظریات او تیوریز دي. نو د چا شخصي نظریې یا تیوري ته د ساينس درجه ورکول یا ورته ساينس ویل دا خو ناپوهي، جهالت او د ساينس د علم سره خیانت او په ساينس تهمت ویل دي. ساينسدانان دوه قسمه دي. اول موحدین چې دوی خالق یا کریټر مني. دوی وایي چې د بیگ بنګ کتله الله پیدا کړې وه او د بیگ بنګ چاودنه کنټرول او د کائناتو جوړېدل د الله په واسطه شوي دي او کائنات د الله په واسطه چلول کیږي او په دوامدار ډول لویوي چې د دوی تعداد همیشه زیات دی. دویم ملحدین یا ایتیست ساينسدانان چې الله نه مني. دوی وایي چې د بیگ بنګ کتله په خپله پیدا شوې ده او په خپله پکې انفجار شوی دی. کائنات په خپله جوړ شوي دي او په خپله چلیږي، خو د دوی تعداد کم دی. نو که یو ساينسدان د الله تعالی نه انکار وکي د دې مطلب دا هرگز نه دی چې ساينس الله نه مني. که سټیفن هاکینګ الله نه منلو د دې مطلب دا نشو چې ساينس الله نه مني، ځکه چې په زرونو نور لوی ساينسدانان الله مني. انشټاین الله منلو، نیوټن چې د ماډرن ساينس پلار ورته وایي، کپلر، ګالیولو او نور ډیر زیات الله مني. د الله تعالی په وجود خو دلایل او ثبوتونه ډیر زیات دي، خو دلته زه صرف یو دلیل ذکر کوم، هغه دا چې د الله تعالی د وجود لوی ثبوت د الله تعالی کتاب دی، ځکه چې د 20مې پیړۍ نه پخوا په ټوله دنیا کې یو نفر هم په دې نه پوهېدو چې کائنات پیدا شوي دي. په اول کې د یوې کتلې یا ماس په شکل سره یو ځای نښتي او بیا بیل شوي دي او په دوامدار ډول لویږي. بلکې د ساينسدانانو او فیلسوفانو چې څومره نظریات او تیوریزو د 20مې پیړۍ پورې ټول د دې قرآني معلومات خلاف وو. یعنی دوی ویلې چې کائنات پیدا شوي نه دي او د همیشه څخه همداسې موجود دي څنګه چې وس دي، ساکن او بې حرکته دي، حجم نه زیاتیږي یا نه لویږي. چې د ساينسدانانو او فیلسوفانو دې غلطو نظریاتو د 20مې پیړۍ یعنی د انشټاین د وخت پورې دوام وکړ چې خپل انشټاین هم په اول کې په همدې عقیده او د سټاټیک یونیورس یا د ساکن کائناتو تیوري یا نظر ورکړی و، تر څو چې په 1909 کې هبل امریکایي ساينسدان د ماډرن ټیلیسکوپ په واسطه ډیسکور یا کشف کا چې کائنات لویږي، حجم زیاتیږي او د دې ځای نه د بیگ بنګ تیوري منځته راوستله یا د دې ځای نه د بیگ بنګ تیوري منځته راغله. یعنی کائنات پیدا شوي دي په اول کې یو ځای او بیا جدا شوي دي او په دوامدار ډول لویږي. نو د دې کشف نه وروسته انشټاین هم خپل تیوري یا نظر بدل کو. نو هر ملحد، ساينسدان او فیلسوف چې د الله تعالی په ذات او قرآن کریم کې شک کوي او یا یې نه مني، نو بیا د حتما دې سوال ته جواب پیدا کی چې 1400 کلونه پخوا په داسې ځای کې چې مکتب نو او د خلکو علمي سویه دا وه چې فکر کاو چې غرونه د اسمان ستنې دي، نو په داسې ځای کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې لیک او لوست هم نو کړی، د کم ځای او کمې منبع نه په قرآن کریم کې داسې معلومات ولیکه په کم چې د 20مې پیړۍ نه مخکې یو ساينسدان او فیلسوف هم نه پوهېدو.
خبره د لمر په شان معلومه ده چې دا معلومات د الله تعالی د خوانه د وحی په واسطه په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی وو او صحابه و کرامو د هغه د مبارک خلینا په قرآن کریم کې لیکلی دی. په آخر کې د ټولو ملحدینو او هغو خلکو نه چې د الله تعالی نه انکار کوي هیله کوم چې ولې د هغه ذات سره دومره ضد کوئ او ولې د نوم اوریدلو ته تیار نه یی چا چې تا ته دا ښایسته صورت درکړی دی، کور، ښځه، اولادونه، دولت، عزت او نور بې حسابه نعمتونه یې درکړي دي. خر، سپی، خنزیر یې نه پیدا کړی بلکې اشرف المخلوقات انسان پیدا کړی یې. د قرآن نه غټ غټ کتابونه صرف د دې دپاره لولي چې نعوذ بالله قرآن کریم غلط ثابت کړي. مهرباني وکه یو وار خو په خپله قرآن کریم هم د ترجمې سره ووایه. په هره ژبه کې ترجمه شته. انشاءالله چې ټول سوالونه او مشکلات به دې حل شي. د نورو خبرې پرېږده ځکه چې د مرګ نه وروسته به دا یو هم نه رسل او نه داروین او نه مارکس او نه لینن تا سره وي. یوازې به په قبر کې یې. یوازې کېنه او د خپلې آینده په باره کې فکر وکړه. که نور هیڅ نه کوې لږ تر لږه دومره فکر خو وکړه چې که د مرګ نه پس دې بیرته الله تعالی ژوندی کي او پوه شي چې الله تعالی شته دی نو بیا به څه کوې او څه حال به دي. مخکې د دې نه چې په داسې حالت کې راګیر شي چې بیا هیڅ نشي کولی وخت غنیمت وګڼه او کوشش وکړه چې په دنیا کې خپل خالق وپیژني او ځان ورورسئ. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.